که ستاسو معده سوځي او د معدې سره هغه پیپ کوم چې ستاسو خولې ته راغلی دی هغه هم سوځي نو د دې وجه دا ده کله هم چې په معده کې تیزابیت زیات شي او د معدې نه هغه پیپ کوم چې ستاسو خولې ته راغلی دی د دې په منځ کې یو وال لګېدلی دی لکه څنګه موږ اوبو ته وال لګو چې دې وال ته سپینچر وال ویلی شي نو کله هم چې انسان خوراک وکړي نو د انسان په معده تیزابیت زیات شي او دا تیزابیت د دې وال په ذریعه باندې زموږ خولې ته نه راځي خو کله هم چې په دې وال کې کمزورتیا راشي یا دا وال په صحیح طریقه باندې نه بندېږي نو هغه تیزابیت کوم چې زموږ په معده کې وي نو دا تیزابیت بیا د خولې طرف ته حرکت شروع کړي چې د دې سره زموږ معده هم سوځي کوم ته چې هارډ برن ویلی شي او د دې سره هغه پیپ کوم چې زموږ او ستاسو خولې ته راغلی دی هغه هم سوځي او دې ته په میډیکل کې اسید ریفلکس ویلی شي او داسې کوم خوراک دی چې د هغې سره د معدې تیزابیت نور هم زیاتېږي که چېرې ستاسو په ذهن کې وي نو موږ ته په کمنټ کې ووایئ او که چېرې نه وي نو موږ تاسو ته دغه شان انفارمیشن پرې راوړو نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره تاسو زموږ آی ډي فالو کولی شئ شکریه الله حافظ